کریم صلی الله علیه وسلم فرمای څوک چې په ورځ کې دغه کلمه لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد یحیی و یمیت وهو علی کل شیء قدیر همدغه کلمه سل ځله ووایي نو د لسو مریانو د آزادولو ثواب به الله رب العزت ورکړي عملنامه کې به سل نیکي ولیکل شي سل بدي به الله رب العزت ورته معاف کړي او هغه به په دې ورځ د ده لپاره له شیطان څخه ساتونکي وي تر دې چې بېګا شي که ته همدغه کلمه په سهار کې ووایي الله رب العزت به د شیطان نه تر بېګا پورې او رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث په پای کې وایي او هیڅ چا به د ده په څیر دغسې بهتر عمل نه وي کړی مګر هغه څوک چې له ده څخه یې دغه کلمه زیاته ویلي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د ترمذي حدیث دی یقینا دغه کلمې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ګناهونه داسې تویوي لکه چې ونې خپل پاڼې